محمد رسول الله برکت دی دا د محمد رسول الله رهنمایي ده قسم دی د ژوند او زندگی محمد رسول الله چې کله دنیا ته نو راغلی ته دغه وخت کې دا دنیا وګوره د انسانیت نه پیژاندو د یو بل ته د انسانیت ځای نه ورکوو دا خو نن چې انسانیت د انسانیت ژوند او زندگی تیری انسانیت پیژني د انسانیت حقوق پیژني دا د محمد رسول الله برکت دی دا محمد رسول الله دنیا ته انسانیت ورکولی دی بیا دنیا والاو مونږ هم تاسو ته وایو که کله د یو درنده نه د انسانیت د دغه محسن د انسانیت د دغه رهنما دغه ذات محفوظ نه وي دغه په ذات باندې خبر وي بیا زموږ ایمان دا دی بیا د دغسې درنده نه د رب دغه ځمکه پاکول دا زموږ د دین حکم دی دا زموږ د قرآن حکم دی دا زموږ د پیغمبر حکم دی بیا د دغسې درنده نه به د رب دغه پاکه ځمکه مونږ په هر قیمت پاکو انشاءالله زور انشاءالله تاسو د رسول الله سلام تعلیمات وګورئ نبی علیہ السلام انتہائی رحم دل و انتہائی نرم زړه والا و مړه د دې نه بل څه کیدی شي میدان جنگ ته ځي مجاهدینو ته هدایت ورکوي خبردار زنانو سپینګیري مه قتلوئ تر څو چې تاسو سره جنګ نه کوي ماشومان مه وژنئ لیکن که کله د ناموس رسالت مسله راغلې د ګستاخانو بیا مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د نرمۍ د عمره ځای نه دی پرېښی ذره بر د یخته برابر نرمۍ ځای بیا مونږ ته نه دی پرېښی بخاری شریف کی حدیث موجود دی کعب بن اشرف دا ګستاخو د الله د پیغمبر صحابي محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی د الله د پیغمبر په حکم باندې ورغلی دی هغې د خپل کور په درشل باندې قتل کړی دی د هغه سر یې کټ کړی دی ابو رافع بخاری کی حدیث موجود دی ابو رافع گستاخو الله د پیغمبر گستاخی یې کوله عبدالله ابن عتیق رضی الله تعالی سره د ملګرو الله د پیغمبر په حکم او اجازت سره ورغلی دی هغه د خپل ښځې بچو سره په خپل کټ بستره کې پروت دی عبدالله ابن عتیق صحابي رسول ورځي په هغه ځای کې د خپل ښځې بچو سره مردار کړی دی 120 ساله بوډا مدینه منوره کې ګستاخ دی الله د پیغمبر صحابي کور ته ورغلی دی هغه په خپله بستره او کټ کې مردار کړی دی بیا هم کرې بسره سمجھ کې نه راځي لږ حافظ البدایه وګوره حافظ په البدایه والنهایه کې لیکي مکه مکرمه فتح شوله نن د لوی لوی قاتلانو ته معافي وشوله عمومي معافي وشوله لوی لوی مجرمان معاف شولو لوی لوی بدماشان معاف شولو لوی لوی دشمنان معاف شولو لیکن سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اتو کسانو لوګره واغستله دا ګستاخانو شپږ پکې سړي دي دو پکې زنانه دي الله پیغمبر حکم صادر کوي فرمایل اقتلوهم وان وجدتموهم معلقین باستار الكعبه صحابه ته حکم وکړو دیو قتل کړي اگر کدیو د کعبه په خلاف پسې ځوړن بیا موزي سوجدا الله پیغمبر د ګستاخ د قتل حکم دغه په کور کې کړی دی دروازه کې کړی دی بازار کې کړی دی بستر کې کړی دی حتی چې خانه کعبه کې هم کړی دی او د خانه کعبه په خلاف کې هم کړی دی نعرہ تکبیر ابو داود شریف کی حدیث موجود دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دربار لګېدلی دی عدالت لګېدلی دی د یوې زنانه د قتل مقدمه راغله یوه زنانه بیګا چا قتل کړې ده د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس کې د چا قتل کړې ده یو نابینا صحابي پاسې په سترګو نابینا دی الله پیغمبر دا ما قتل کړې ده او پلان کې دا دی ولې قتلول د الله پیغمبره دا زما وینځه وه د دې د ګېډې نه د ملغلرې په شانتې غلرو په شانتې زما دو سپین ښایسته ښایسته بچي وو هسې مسلمانانو سوچ وکړئ د یو چا بچي چې یتیمانېږي دا د مور سایه ورنه لرې کېږي دا څومره سخت ساعته ولبهي وي لیکن ایمان څه لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین تر څو پورې چې یو انسان ټول محبتونه ټول رشتې ټول حرمتونه ټول تعلقات د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په محبت کې نه قربان کړي تر هغه وخته پورې یو انسان د دې حقدار نه ګرځېږي چې د مؤمن وویل شي هغه صحابي ورته وایي د الله پیغمبره مګې د تاسو ګستاخي وکړله بیا پاڅېدم
خنجر میں راواغستلو پدا سیرے کی میو علکار میں اردہ تمام کو اللہ پیغمبرو فرمیل ابو داود شریف کے الفاظ موجود دی اشہدو ان دمہا حدر مستد احمد کے الفاظ موجود دی الا ان دم فلانت حدر خبردار و خلق گواہ شہید دی ویدی بینا حدر نبدی ثابت ستوانشت در مدینی منوری پاترافو کی وزنہ ندر گستاخی بے کول اللہ دا پیغمبر اشعارو کی بے حج و کول کل عام گستاخی بے کول عمیر ابن عدی رضی اللہ عنہ صحابی رسول دے دیوی زر شپے ورغم کورت ویلنا رشپے دخبلو بچو سر مخبل بستر کی پرتا دا ویلی او بچے پدا سینہ لگیا دے دے دا پتے خوری پے خوری ویلنا میں ونی و بزرگ اور نجدا کو نخبل خنجر میرا واغستو پدا سینے کی میں ورکو پدا مینز باندی میدا زنانا گستاخ جدا کللا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترا رواق شو بلکہ لچ سبات دربار ولگی دو اللہ پیغمبر تا مقدمہ را غللا اللہ پیغمبر تبوس کی دا چاو جلی دا ولزا گبراو شم خاموش شوبا دوبارہ تبوس کی دا چاو جلی دا ولزا پاس دم اللہ پیغمبر دا ما وجلی دا او پلان کیا دا دی ولی وجلا اللہ پیغمبر گستاخ با ستاسو گستاخی ہے کہ بلا کولا لا قور باندی گواہ با اللہ پیغمبر یہ واجب جملہ ارشاد فرمایا روایاتوں کے موجود دا اللہ پیغمبر فرمائے او خلقو اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الى عبیر ابن عدی او خلقو کتاسو غزوان قتل وارے چا صرف دے پیو مشرون نہ دے اگر وین ورکون کے مجاہد دے صرف دے گفتار غازی نہ دے اگر کردار غازی دے اگر گستاخ رسول انجام ترسب لے دے بے تاسو دل صحابی دل جنتی چراغ پا مخکرنا دا گستاخ انجام ترسب لے دے اگر عمیر ابن عدی دا جنتی صحابی تو گو رش گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا گستاخیانیوں پہ لعنت او محترمو دا زمان دا ملک پاکستان دا آئین پہ سلم دا 255 میں بی 255 میں سی زمان دا ملکی آئین پہ سلم دا قانون دا دے چاکہ بدی ملکی دا یو پیغمبر پشان کی گستاخی وکللا یہی دا قرآن بے حرمتی وکللا دا ملک پاکستان آئین و قانون دا دے سر دے سری دا پارا سزا سزای موت سزا دا ورتا سزا دا لیکن دلتی افسوس دارے زمان حکمرانان دا مغرب نا مجبوری اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیاد دا مغرب وفادار وی دا خپل حکومت دا مستحکم کولو دا پارا دا مغرب سر دا خپل وفاداریو دا ثابت ولو دا پارا کل اسی ولون رہا کئی کل بل رہا کئی کل بل رہا کئی و دیو تا منگوایو دا قیمت پورز میں بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر پا کمسترگو مخابق کی گئی حافظی کیو سر باندی با بے تاسو دا رسول اللہ مخی دا سنگو برزئی تاسو بداد دا بسنگے کوئی منگ دتا امتی آدو نن کلک بدری گئی قسم دے رک سبات وم دا مغرب پکا نرازی دا اللہ دا پیغمبر دا سفارس و موتا بے محتاج او دیو نمون مطالبم کو دا قانون مؤثر کئی مون چاہتا دا دعوت نور کو چی قانون لاس کے واقع اخبر قتل عام شروع کی کہ تاسو ہی نکوئی دا قانون نم مؤثر کوئی بیدا قوم ہر سکولشی دا رسول اللہ پناموس پاندی چاہتا ہم رب معمولی سیزم نشی برداشت کوئی حضور انشاءاللہ دا قوم دے کمزور ہے بھئی گناہگار بھئی خطاکار بھئی لیکن کم از کم دغ بغیرتی نشی برداشت کرو اگر شرابیو دا شراب و محفلو دا شراب سکریو یہ صحیح پسی پاسے دو اور تی پلان کیا دا محمد بارکی سوے صلی اللہ علیہ وسلم اگر خیال لاؤ کہ دیشی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پبارکی غلط جبو خزی غلط خلو خزی غلط الفاظ کلمات استعمال کی اگر شرابی دن نشے پا حالت کے پاس ہے دو یہ اسی سے اچھت کو دا عیسائی پدا سر باندی ویشتلو ورطوی ظالمہ گناہگار ابیبا خطاکار ابیبا سیاہکار ابیبا شرابی ابیبا ظالمہ محمد الرسول اللہ پر زمون اخیرنی سہارا دا اگر اخیرنی سہارا امرانا غستل غواری منکہ گناہگار امی و خطاکار امی خو قسم دے دا بدنون ہم سے ٹکڑی ٹکڑی شم دا سحر چاہتا نو ورکو با انشاءاللہ نبے ورکو انشاءاللہ اور سحری با ہر قیمت حفاظت کو انشاءاللہ دیونا من مطالبہ کو دا قانون مؤثر کئی
دغه مجرمان راوباسئ کل عام په چوکونو کې ورته پارسي ورکوي د دې قوم ځوانانو ته اعتماد او تسلي ورکوي چې آینده به انشاءالله ګستاخان رها کېږي دا د ملک د قانون مطابق به هغوی د سزای موت اورولی شي انشاءالله زور انشاءالله ورنه په مرګونو په 500 سره نه شي یېرولی ما کتاب کتو غازی علم الدین سے عامر چیما تک 30 غازیان د هغوی د حالات یې لیکلي قسم دی د سړی ګوري په د بدن ورته اختان ودرېږي د انسان ما چې کله شروع کړو شپه را باندې تېره شو کتاب مې نه شو بندولی هغه غازی علم الدین شهید رحم الله جیل کې دی انپړ سړی دی هېڅ یې نه دي ویل د دغه زمانې لوی قاري دی قاري خدا بخش هغه وایي زه جیل ته ورغلم ملاقات وایي ما ته وایي قاری صاحب مجھے ذرا قرآن سناؤ ویل ما قرآن شروع ویل دومره روب و دومره ویل له ده مخکې ته زه غلطېدم او ویل زه ونختم ما یو صورت شروع کړو زه ونختم د ما له فتح راکوله پلان نه چې د بوس وکړو ویل هغه ویل غازي علم الدین خو الف بام نه وویلي دی وایي ما ته فتح راکول بخیره غازي علم الدین سبا ته چې کله پنسي کېږي د اخرنۍ شپې ده هغه سپایي وایي د ده د بیرک نه تیز رڼا راتله ویل زه ویرېدم زما پې ډیوټي وه ما ویل چې نه د خودکشۍ کوشش نه کوي ویل زه په منډه راغلم دروازه چې مې کلاو کړه ویل دننه هېڅ هم نه و دا رب ته سر به سجده و ویل کله چې سر پورته کړو ما ورته غازي علم الدین دا څه و ویل دی خاموش شو د خبرې پټول ما ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وسیله ورکړله ما ورته تا ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم واسطه وسیله خبره مه پټوه سبا ستا تک دی دا راز د ځان سره په سیدې کې مه وړه غازي علم الدین ویل ما ته جواب راکړو لږ ساعت مخکې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب کې راته راغلی و صحابه کرام ورسره و علي المرتضی رضی الله تعالی راغی را مخکې شو ما ته به د اوږه باندې لاس کېښودو ما ته وایي غازي علم الدینه سبا ستا پنسي دی یېرېږې خو نه ته یېرېږې چې موږ د ځان سره بوځو ویل ما ورته نه یېرېږم بیا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم را مخکې شو ما ته وایي غازي علم الدینه سبا ستا موږ ته راتګ دی روژه به ونیسې را به شي سبا به ستا روژه ماتی زموږ سره په حوض کوثر باندې زه او زما صحابه حوض کوثر باندې به د تا هغه انتظار کوو هلته به د تا استقبال کوو بیا یې وفرمیل غازي علم الدینه سبا ته به ستا نه د اخري خواهش تپوس کوي د پانسۍ د بخې ورته ووایه اخرنۍ خواهش مې دا دی دا لاسونه مې کلاو کوي زه د پانسۍ دغه پټه په خپل لاسونو باندې خپل غاړې او مرۍ ته راچول غواړم غازي علم الدینه چې دې دنیاي کفر ته پته ولګېږي چې مسلمان ځوانان د رسول الله د ناموس دپاره د رسول الله د عزت دپاره د رسول الله د ذات دپاره قرباني ورکول سعادت ګڼي قرباني به ورکوي انشاءالله د رسول الله د ناموس حفاظت به کوي انشاءالله ختم نبوت حفاظت به کوي انشاءالله په مال سره به کوي انشاءالله په جان سره به کوي انشاءالله خپل اولاد سره به کوي انشاءالله محترمو د هغې حفاظت دا دی د دې علماو ملګرتیا وکړي کوم چې د ختم نبوت حفاظت کوي زما ستا د دین حفاظت کوي د دېو لاسونو کې لاسونه ورکړي د دېو لاسونه جوړ شي د دېو مټې جوړ شي د دېو ملاګانې جوړ شي دا مضبوط کوي انشاءالله العزیز د دې به حفاظت کېږي انشاءالله زموږ ډېر ملګري ذهن کې اشکالات یاره د دې جلسو څه ضرورت دی د ختم نبوت بس ملایان دي هلته جلسه هلته جلسه ګورئ نن مغرب لګیا دی ډېر په تیزۍ سره د دغه قادیانیت د کفر په شا باندې ولاړ دی ډالر یې لګوي کروڑونه ذرایع ابلاغ میډیا دا استعمالوي تاسو ته پته وي زموږ د ملک مختلفو تعلیمي ادارو کې نوجوانانو ته فارمونه ډک کړي دي ورته وایي دا ډک کوي دسخط ورته وکړي چې زه قادیاني یم خیر قادیاني کېږم 10,000 روپۍ به تا ته ماهانه راځي مخکې کاله په ګرمو کې مختلف ځایونو نه ګاډي کړي وو هلکان یې مري ته یوسي بل ځای ته وي آی پي ګاډي وي آی پي هوټل خوراکونه انتظامات پیسې هغوی ته ویل مه قادیانیان کې خیر صرف په بارم دسخط وکړئ هغه نوجوانان د ځان سره بوتله څو څو ورځې پې تېرې کړلې صحبت صالح تورا صالح کند صحبت طالح تورا طالح کند هغه کې ډېر نوجوانان وستلي دي قادیانیان شوي دي هغوی لګیا دي ډالر یې لګوي د دې دپاره ذرایع ابلاغ استعمالي ملایان یې پیدا کړي د دې دپاره دا زما ستا دا د اجتماعات دا 2,000 روپۍ چانده 1500 چې مونږ د رسول الله د ناموس د حفاظت دپاره ورکوو قسم دی دا د هغوی د هغه لکونو ډالرو
هغه جوړې شوي منصوبې ناکامه کوي. زما ستا دا اجتماعات چې کوڅه په کوڅه وشي د خپل نوی نسل خبر کو د قدیانیت کفر ور وښایو، د ختم نبوت حساسیت ور وښایو، ناموس رسالت مسله ورته ور وښایو. قسم دی نوجوانان دي په دغه مسله باندې نه پوهېږي. هلته ناسې غریبان د دې د حساسیت نزاکت نه نه خبر. باید چې موږ کوڅه په کوڅه د اجتماعات وکړو، خپل نوجوانانو ته شعور ورکړو، هغه په دې باندې پوهه کړو، د دغه کفر نه خبر کړو. د دې په میډیا لګیا دي، موږ کم از کم که میډیا سره نشته دی کوڅه په کوڅه د اجتماعات کولی شو. دغه علماو ته خپل بچي په خپله کېناستی شو چې په دې کې شریک شو، خپل مال هم ورکو. په دې نیت باندې زما دغه مال د رسول الله د ناموس د حفاظت دپاره په دې نیت باندې دلته راشو. زما وخت د رسول الله د ناموس د ختم نبوت د حفاظت دپاره په دې نیت خپل بچي راولېږو چې زما بچی د ختم نبوت محافظ او مجاهد جوړ شي انشاءالله. دا به کوو. وعده ده ما سره، وعده ده د ټولو وعده ده. د چا سره وعده ده؟ دواړه لاسونه له سره اوچت